منظور پښتین او عمران خان ته د پاکستاني پوځ اخطار وایي د خلکو ترمنځ د پوځ په اړه له نفرت پیدا کولو لاس واخلئ. دا چې منظور پښتین څه ځواب ورکړی جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې دښمن د دوی د وسلوال پوځ او ولس ترمنځ د درس پیدا کولو په دسیسو بوخت دی. هغه زیاته کړې چې دښمن غواړي زموږ د ولس او حکومت ترمنځ همغږي اغېزمنه کړي او دا چې ګوندې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د حکومت او ولس دواړو رول خورا مهم دی. جنرال عاصم دا څرګندونې په کاکول پوځي اکاډمۍ کې 140 پریډ ته خطاب کړي. نوموړي دلته همداراز د افغانستان او کشمیر په اړه هم غږېدلی. د پاکستان د پوځ مشر په زغرده دا نه دي ویلي چې دا پټ دښمن څوک دی چې د دوی د وسلوالو ځواکونو او ولس ترمنځ ستونزې پیدا کوي. خو شنونکي وایي د هغه هدف عمران خان او منظور پښتین وروستۍ خبرو ته راجع کیږي. هغه دا هم ویلي چې امن لپاره د زموږ هڅې زموږ کمزوري نه ګڼل کیږي. موږ د خپل هیواد دفاع لپاره له هیڅ ډول قربانۍ نه شاته کیږو. نوموړي زیاته کړې چې ګوند د پاکستان پوځ د دښمن له شمیر او وسایلو نه اغېزمن کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لکي مروت ولسي پاڅون ته په اشارې ویلي د ستراتیژیکو بې قانونۍ وحشیانه ریاستي سیاستونو او استعمار پر وړاندې د خپلو خلکو ترمنځ یم. منظور پښتین وایي موږ به نور استعماري ځپل ونه زغمو. د خیبر پښتونخوا لکي مروت ولسي پاڅون کې یو ځل بیا زرګونه پښتنو په پښتون میشتو سیمو کې ترهګري ډالري جګړه بللي او ویلي دي دولت باید د پښتون ضد سیاستونه پای ته ورسوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.